کله ناکله ملګرو ته هم زه پلار هغه مظلوم انسان دی چې د ده حق هغه په منبرونو باندې صحیح نه دی بیان شوی، لیکن چې د مور دا حق ډېر زیات بیانې کوي. دا صحیح خبره د مور ډېر حق دی، معمولي د پلار د دې حق نه اوچتون دی، خو د پلار طرف ته توجه ډېره نه ورکړی کېږي. اکثر چې تذکیري کېږي په مجالسو کې، په جوماتونو کې، په سکولونو کې، په مدرسو کې، په یونیورسټیانو کې، نو هغه د چا کېږي؟ هغه د مور کېږي. او د پلار دا جانب موږ بلکل هېر کړی دی. نو ګوره اصل نقصان چې انسان ته رسي او ډېر نقصان رسي، هغه د پلار په مرګ باندې رسي. موږ دا نه وایو چې د مور په مرګ نه، د مور په مرګ هم بچی چې دی خوار شي، خو دومره نه خوارېږي څومره چې د پلار په مرګ باندې خوارېږي. پلار او دا به راته هله پته ولګي، چې کله دا هستي د دنیا نه لاړه شي. صرف د پلار د وجود په دنیا کې د دې لوی برکت، د دې د الله لوی مهرباني دی چې صرف موجودي په دنیا کې. پاتې راځي چې هغه په ځوانۍ کې او په طاقت کې او تاله منډې وي. نو یتیم هغه چاته ویل کېږي چې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي.